حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې تاسو خلکو هغه وخت زمون حالات لیدلې وو چې مونږ کې به بعضو څو وخت دومره خوراک نه موند چې په هغې به یې ملا نیغه کړی وی. ما به د لوږې له وجې ځیګر ځمکې سره پیوست کړو او کله به مې په ګېډه پورې کاڼي وتړل. یو وارې زه په هغه لار کې کېناستم، په کومه لار چې د دغې حضراتو لاره وه. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیر شو. ما د هغې نه د څه خبرې تپوس کول شروع کړو. خیال مې دا و چې دا خبره به کوم کور ته به مې بوځي او بیا به مې د عادت موافق څه چې موجوده وي په هغې به مې مېلمستیا وکړي، خو هغوی داسې ونه کړل. شاید خیال یې ونه شو یا د کور حال ورته معلوم و چې هلته هم څه نشته. د دې نه پس حضرت عمر رضی الله عنه تشریف راوړو. هغه سره هم دا حالات پیښ شو. بیا نبی علیہ السلام تشریف راوړو. زه یې ولیدم نو مسکی شو. زما حالات او په عرض پوه شو. ارشاد یې وفرمایا ابو هريره ما سره راځه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي زه ورسره شوم. نبی علیہ السلام کور ته تشریف یوړو. ما د دننه د تلو اجازت وغوښتو. حاضر شوم. په کور کې یو پیاله د پیو پرته وه چې د خدمت کې پیش کړی شوه. پوښتنه یې وکړه چې د کومې راغلې ده. عرض وشو چې د پلانۍ ځای نه تاسو دپاره هدیه کې راغلې ده. نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایا ابو هريره لاړ شه، اهل صفه راوغواړه. اهل صفه د اسلام میلمانو شمارلی شو. دا هغه خلق وو چې دوی نه کور نه خوراک نه څه مستقبل انتظامو. دې حضراتو تعداد به کم او زیات، خو د قصې په وخت سترو د نبی علیہ السلام معمول دا هم و چې د دوی نه به یې دوه څلور د چا مالدار صحابي میلمانه کول، او خپل معمول یې دا و چې چېرته نه به صدقه راغله نو دوی ته به یې ټوله ولېږله او په خپله به یې په هغې کې شریک نه و. او کله چېرته نه به څه هدیه راغله نو نبی علیہ السلام به په هغې کې په خپله هم شرکت کولو. نبی علیہ السلام د رابلنې حکم وکړو. په طبیعت مې ګرانه خوش وه چې د دې پیو مقدار څه دی چې دا ټول راوغواړه، د ټولو به پرې څه وشي، یو کس ته به هم په مشکله پوره شي. بیا رابلنې نه پس به ما ته د څکلو حکم وي، نو په دې به مې وار اخر کې راځي چې پکې به څه پاتې شوي وي یا نه. د نبی علیہ السلام د خبرې منلو نه بغیر علاج نه و. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي زه لاړم، ټول مې راوستل. نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایا چې دا واخله په دوی وسکه. ما به یو کس ته پیاله ورکوله، هغه به ښه په مړه ګېډه وڅکله او بیا پیاله به یې ما ته واپس راکړه. دغسې په ټولو مې وڅکول او ټول ماړه شو. نبی علیہ السلام پیاله په لاس مبارک کې واغسته. ما ته یې وکتل او مسکی شو. بیا نبی علیہ السلام بیا یې وفرمایل چې بس اوس خو زه او ته پاتې یو. چې ویشکه وی فرمایل واخله اوسکه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما اوسکل. ارشاد یې وفرمایه نور اوسکه.
ما نور اوس کل اخر ما عرض وکړو اے د الله رسوله اوس زه نور نشم څکلی. د دې نه پس نبي علیه السلام د ټولو نه پاتې شوي په خپله وڅکل.